موږ ټول عمر که نه دغه یو ګیله کوو چې اوس هم زه تا نه پوښتنه وکړم که نه چې تاسو ټولو نه زیات تاسو ته ګران څوک دي؟ څوک به راته وایي ما تا مې ګران ده، څوک به راته وایي څوک به وایي جانان مې ګران دی، څوک تاسو ولې بل انسان نه د مطلب ګیله کوئ چې دی ما لا ټایم نه راکړي، اهمیت نه راکړي. تاسو ځان له کله اهمیت ورکړی دی چې بل انسان ته لا وایې چې تا له اهمیت نه درکوي؟ ته پهله ځان له اهمیت ورکړه، فرسټ خپل پیورټي راوله، وروستو خلک دی، اول ستا صحت دی، ستا ځان دی، وروستو دا ټول جهان دی. پهله دا خبر راسې متل نه دی چې ځان دی نو جهان دی. پهله ځان له امپورټنس ورکړه. ته چې ناجوړه یا ته په درد باندې اول تا سره موجود الله دی، ورپسې ته خپل ځان سره موجود دی. نو پلیز ځان له فرسټ پیورټي ورکړئ، وروستو مخلوق دی او وروستو ګیلې کوئ چې جانان ټایم نه ورکوي، بل ټایم نه ورکوي. پهله ځان له اهمیت ورکړئ، دا خلک به درپسې په خپله درځي. پوه شولې که نه؟ خبردار چې ماته چا څه وویل